درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت زبردست جواب پاکستان ته. سهیل نور لیکي ملګرو که څوک د دې خبرې معلومات راکړي چې آیا پر اختیا داسې شوي دي. یو ملګری وایي چې د پاکستان بدنام او غیر معیاري هوایي شرکت PiA ته په کابل هوایي میدان کې د کېناستو اجازه نه ده ورکړل شوې. یو بل ملګری بیا ویلي وو چې څو شېبې مخکې د شمشاد نړیوال ټلویزیون پر پرده یو چارواکي ویل چې زه باوري معلومات لرم چې د پاکستان د PiA الوتکې ته د کېناستو اجازه نه ده ورکړل شوې ځکه پاکستان د افغانستان کامیر الوتکې ته اجازه نه ورکوله ترڅو پاکستان کې کینی او له افغانستان څخه انتقال شوي مسافر پاکستان ته انتقال کړي. بلخوا فاینانشل ټایمز وایي په سیمه کې دوه بدنام او د دیوالي شوي هوایي شرکتونه د پاکستان PiA او د ایران ماهون په دې توانېدلي چې تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان له روان سیاسي حالت څخه ګټه واخلي او بیرته خپل ځان په پښو ودروي. دغه ورځپاڼه وایي دغه دواړه شرکتونه د سقوط په مرحله کې وو او خپل باور هم په بشپړه توګه بایللی وو. خو افغانستان کې وروستي بدلونونه د دغه دواړو شرکتونو په ګټه شول، له سقوط حالت بچ او په میلیونونو ډالر اضافه وګټل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.